وړاندې د درېیمې حوزې په مدتاتو کې دغه دوه کسانو یوه مور او یو زوی اختطاف کړي وو چې د اختطاف شپې ورځې تقریبا 14-15 وتلې. موټر یې جی پی ایس و، هغه د جی پی ایس له لارې ورباندې ګل شوی و او موټر دغې نفر به وله زما د کامرې مخ ته چې راځي او دوبله ورته په لاس ورکړی وه تر څو پورې موټر یو محفوظ ځای ته بوځي او په محفوظ ځای کې وساتي او هغه مور او زوی چې اختطاف کړي وو هغه هم په یو ځای کې ساتلي وو. د هغمې ورځ د موضوع ته تعقیب لاندې وه. د موضوع په تعقیب سره د پیسو په بدل کې چې $15,000 یې ترې غوښتي وو او د کور چښتن دغو ښځې خاوند او د زوی پلار دا ورته سپارلي وو. د $15,000 په بدل کې دغه دوه اختطافګرو هغه کسان ورته سپارلي وو. موضوع د 2.5 میاشتې وړاندې تر تعقیب هم تر نن ورځې لاندې وه، تر څو پورې نن دغه دوه خلافګر د درېیمې حوزې د کشفي معلوماتو له مخې ګیر او د قانون منګولو ته وسپارل شول او کوم اشیا چې دلته معلومیږي په دو کې 3 توپنچې، $15,200 او نور جارحه شیان، چرس او نور موجود دي. ستاسې په ویډیو کې وینئ. دا د نن ورځې زموږ ګزارش وه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اوس هغه وغږېږي دا څنګه ونیول